دوی ته نو د ښه ملګري ښه اثرات دي، هر وخت به درته نصیحت کوي، هر وخت به دې د الله نه یری او هر وخت به دې آخرت طرف ته ترغیب درکوي. په غلطه که دې ویني تا ته وایي وروره دا کار څه دی، دا غلط دی، دا کار دې کې خیر دی، دا کار دا مه کوه، په دې کې شر دی، دا کار په دې باندې الله ناراضه کېږي، دا کار وکړه په دې الله راضي کېږي. په علم کې به دې یعنی ترقی راځي، په ایمان کې به دې ترقی راځي. بل نیک عمله ملګری امانتګري، خیانت به در سره نه کوي، دوکه به در سره نه کوي، مال دنه نه خوري، حق دله نه خوري، د کور د عزت به در خیال ساتي، ستا د عزت به خیال ساتي، ستا د بچو د عزت خیال به ساتي چې ته مړ شې د هغې نه بعد هم ستا د دې بچو، ستا د دې ملګرو، ستا د دې وړو، د دې ټولو خیال ساتي. نیک عمله ملګری دا صرف په دنیا کې تاله فایده نه درکوي بلکې آخرت کې هم دی فایده بني. لکه حدیث ما تاسو ته بیان کړی و که نه چې کله د جنت او د جهنم فیصله وشي او دا جهنمیان جهنم ته ولېږلی شي او جنتیان جنت ته روان شي، نو الله به ورته آواز وکړي چې ودرېږئ. هغوی به وایي چې یا الله حاضر یو، وی لاړ شئ جهنم ته چې څوک پکې پېژني هغه راوباسئ. هغه دینداره کس، هغه مؤمن چې هغه به شفاعت کوي. لاړ شه جهنم ته وګوره هغه څوک چې ته یې پېژنې راوباسه. نو دی به لاړ شي او جهنم کې به وګوري، نو هغه ملګري چې ده پېژندل د ده سره یې ناسته وه هغه به دی راوباسي، په شرط د دې چې عقیدې د توحید. که چېرته موته کمزوري وو که نه نو دا امید خو به دي که نه چې دا نیک عمله ملګری به د قیامت پورې سپارښت وکړي. صرف تاله په دنیا کې فایده نه درکوي، خبره مې دې پورې کوله، تاله په آخرت کې دله هم فایده درکوي. دغه شان شریعت د بد ملګري نه منع کړی دی چې د بد ملګري د مجلس نه ځان لرې ساته. الله سبحانه وتعالی قرآن کې په یو ځای کې دا خبره کړې ده وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. د قیامت په ورځ به ظالم راولګي، په دې خپلو دواړو لاسونو به چکونه ولګوي، د ډېرې سختې د لاسه. سړی په ګوته باندې چک ولګوي، په نوک ولګوي، په دوو ګوتو، دی به په دواړو لاسونو باندې چک لګوي. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ولي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تبعی ده زما د پاره وی ارمان چې د پیغمبر لار ما مضبوط رانیولی، نو رانیولی به دې وی که نه ته چا منع کړی وي. وجه دا ده یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. تبعی ده زما د پاره ارمان چې د پلانې زما ملګری نه وي. ولې هغه سجل کړی لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. اخو زه د قرآن نه، د وحي نه، د الله د یادولو نه، د حدیثونو نه، د دین نه، د هر څه نه هغه زه منع کړی و. په دغه ځای کې دا ارمانونه او دا افسوسونه دا فایده ورکوي نه ورکوي. داسې کس مه ملګری کوه په دې دنیا کې چې په آخرت کې بیا ته دا چغې وایي چې یا ویلتا لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا. ارمان چې د ده سره مې ملګرتیا نه وي، د داسې کس ته ملګرتیا نه ځان لرې ساتي. او ځکه الله خپل پیغمبر ته وایي، ګوره خپل پیغمبر ته الله وایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ای پیغمبر د هغه چا تابعداري به نه کوې خبره به ورله نه مني چې د هغه زړه غافله وي زموږ د ذکر نه. نو د بدعمله ملګري نقصانات بې شماره دي. زما موضوع دا نه ده که ما به ته ډېر نقصانات شمارلی وي. لوی نقصان دا دی چې دیندارۍ ته دې نه پرېږدي. اذان وویلی شو ته پاسې د بدعمله ملګرو د مجلس، نو تا ته به څه ووایي؟ مونږ دې سره هم ځو مانځه له څه به راته وایي؟ لا ټیم ډېر دی، کښېنه صبر خو چې د اقامت ټیم ته خبر را ورسي بیا ته وایي صبر وکړه، جمع به وکړو، ټول یو ځای به وکړو، مونږ به درسره هم وکړو، دی پاتې کړو د مانځه سره.
ورور هغه به یې دې سره عادت شي به په خپله منځله نه شي. دا نشه ییز چې څومره په دې لارو کوڅو کې پراته دي که نه، او دا چې ژوندونه یې تباه شوي، د دوی نه تپوس وکړئ، د دوی قسم د یو ملګري نه شروع کېږي. دا داسې نه دي چې دی هسې تش په هوا یې سګرټ راغستی او نشه یې شروع کړي، د ده قسم د یو بدعمله انسان د لاسه شروع کېږي. سکول کې راته ملګري وي، په لاره کې راته یو ملګري وي، یو کس راته ووایي چې زه خیر دی، زه خیر دی یو چیټه، زه خیر دی یو پیرې راکاږه، زه خیر دی نن وکړه بیا به یې نه کړې، د هغې د لاسه د ژوند دیجې ته راورسېد. دغه شان په فحاشۍ به دې راواړئ په وټساپ کې، په فیسبوک کې، چې دا بدعمله دي ملګری کو ځان سره، دغه جاخي ټولې تا ته رالیږي. بلکې دا پرېږده، دا بې ښکلی مثال دی، لکه چې ستا ملګري څه نشر کوي هغه ته په انټرنیټ کې ویني که نه ویني؟ ویني چې دا بدعمله دي ځان سره ملګري کړي او دوی چې څه نشر کوي دا ته یې ویني. دقه ستا ایمان کمزوری کوي، ورور تر دوی لارې ته وړي. دغه شان بدعمله صرف هغه یو ته نه وایي چې دی دغه ګناهونه کوي چې ټول خلک ورته ګناه وایي. هغه انسان هم بدعمله دی چې هغه بدعتي دی، عقیده یې صحیح نه ده، منهج یې صحیح نه دی، عمل یې د پیغمبر په طریقه نه دی. اگر که ځان ته دینداره وي، د ده نه به هم ځان لرې ساتي. د اهل بدعو نه ځان لرې ساتل د دغې نه زیات اهم دی چې ته د یو عام ګناهګار نه ځان لرې ساتي. ولې؟ هغه د عقیده خرابوي، یو وجه هغه د عمل ته ته د ګناه په نظر نه ګورې، نو ځان ترې نه ساتي. اوس یو سړی دی شراب څکي او ته یې خواله ورلې، تا ته خو دا پته ده که نه چې دی ګناه کوي، ځان خو به ترې څه نه څه ساتې که نه. خو چې کله ته د یو مولوي صاحب خواله ورلې او هغه صوفي دی او لګیا دی یو بدعي ذکر یې شروع کړی د الله چې هغه ذکر نه په قرآن کې نه په حدیث کې نه صحابو نه ثابتي، او لګیا ستا په مخ کې ذکر کوي، ته ترې متاثره کېږي چې وګوره الله خو یادوي که نه. ته دې عمل ته د ګناه په نظر نه ګورې. او ځکه شیطان دا ډېره خوښوي چې یو مسلمان په بدعت کې واقع شي، د دې نه چې یو مسلمان په عامه ګناه کې واقع شي. ولې؟ یو سړی چې زنا کوي نو هغه زنا ته حرام وایي او دا هم تاته وایي دعا کوه چې الله مې تې واړی. خو بدعتي دا پرېږده چې خپل دې کار ته ګناه ووایي یا تاته وایي چې دعا کوه چې الله مې تې واړی، تا ته وایي راواوړه دې طرف ته، ته ما سره شروع وکړه، راشه ما سره کښېنه، راشه دا وکړه، راشه دغه وکړه. نو د اهل بدعو نه ځان لرې ساتل، دا ګورې دا خبره په زړه باندې ولیکئ. ښه، بدعتي ملا، بدعتي عامي، دې ټول نه به ځان لرې ساتي. او ځکه زه هغه ملګرو ته نصیحت کوم، بعض ملګرو نه زه خبر شویم چې د دې اهل بدعو سره ترجمه به وایي، تفسیر وایي، وایي زه پې نور څه کومه، زما یې د عقیدې سره څه کار دی، زه دې څه وایم، زه دې ځان له ترجمه وایم، زه دې تفسیر وایم، او زه صرف په فیسبوک کې یو بیان ګورم، دغه عقیدې مسلې له خو زه نه ځم. تا ته څه پته ده چې دا ترجمه چې دی کوي په دې کې دی کوم ځای کې حق او باطل ګډوډ کوي، ته به پوهېږي؟ نه پوهېږي. بېته دی چې تا ته د نحو و صرف او د عربۍ دا مسلې بیانوي، په دې کې هم دی په تا باندې دین غټې مسلې ګډوډې کولی شي، او که نور څه نه شي اثر به د باندې وکړي، دومره اثر خو د باندې کوي چې سبا له ته د په غلطه خبر باندې رد نه شي کولی. ځکه چې ته به څه وې، استاذ مې دی، خبره یې غلطه ده خو ویلی ورته نه شم، ولې؟ استاذ مې دی. صرف دا اثر کافي نه دی چې ته د حق ویلو نه منع کړې، د دې دلاسې چې ستا استاذ دی. نو ځان به لرې ساتي د بېدینه ملګرو نه، او په بېدینه ملګرو کې دا ټول دننه راځي، که د هغه بېدیني هغه عامو ګناهونو کې، او که هغه بېدیني د بدعت په باب کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ د بېدینه ملګرو د مجالسو نه لرې وساتي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ دنیا و آخرت کې د مؤمنانو د تقوادارو خلکو ګاونډیان کړي، او الله دې موږ د هغوی ملګري کړي. امام بخاري